السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ د یخنۍ په موسم کې چرګان خوله وازی کوي، خوله خلاصوي او تنفس اخلي. دې سره اوبه او دانه ورو ورو پرېږدي، بالکل سس شي چرګ، وزرې ببرې شي او دیوالونو اړخونو کې ناست وي. د هګۍ والا چرګانو د هګۍ پیداوار کمیږي. د غوښینو چرګان خپل وزن له لاسه ورکوي او دې سره سپین رنګه او تت رنګه فصله مواد کوي. او تاسې چې کله د هغې تشخیص کوئ نو تر هغې چرګان مرګ کړی وي. نو کله چې پوسټمارټم تاسې کوئ نو د چرګ په خېټه کې اوبه جمع شوي وي یا جمع کېدو والا وي. دې مشکل ته مونږ اسایټس یا واټر بیلی وایو. یو بل نوم هم ورته اخلي، هغې ته وایي پولمونري هایپرټنشن سینډروم. پښتو کې ورته فارمداران وایي چې چرګ اوبه کړي. په ګرمیو کې مونږ په دې پوهیږو چې په هوا کې نمي ډیره وي نو چرګ د اسایټس په مشکل اخته کیږي. په یخنۍ کې ولې د اوبو مشکل رامنځته کیږي؟ اوس د دې وجه هم تاسې ته وایم. او واټر بیلی یا د اوبو مشکل څه شی دی؟ ولې راځي په فارم کې؟ د کومې ناروغۍ په وجه راځي؟ کومې نښې لري؟ او د دې علاج باید څنګه وکړو؟ د دې وقایه څنګه وکړو؟ د دې ټولو سوالونو ځوابونه په دې ویډیو کې ترلاسه کولی شئ. زه یم ډاکټر حمید الله او تاسې ګورئ پولټري وډ ډاکټر حمید الله. اسایټس ته که مونږ په عام ډول وګورو، دا په بدن کې چې کومې خالیګاوې دي یعنې تش ځایونه دي، ابډومینل کیویټي کې وي، ځیګر سره خالي ځایونه وي، سږو سره وي، په دې کې د اوبو جمع کېدلو ته وایي. اوس دا معلوموو چې دا په ژمي کې ولې راځي په چرګانو کې. د جینیتیکي مشکل په وجه یعنې په بعضې کیسونو کې په چرګانو کې د مور څخه ډېرې ناروغۍ راتلی شي لکه ایکولای. بیا چې کله د عمر سره د چرګ وزن زیات شي او سږي کوچنۍ پاتې شي نو بیا دا اکسیجن ریکوایرمنټ یا ضرورت پوره کولی نشي. د دې مشکل څخه د ځان خلاصولو لپاره د دانې بدلول تر ډېره حده ګټور ثابت شوي. دوهم نمبر دی انوایرمنټ یا چاپیریال. دا خو ټولو ته معلومه شته چې د اکسیجن په کمبود سره که هوا تبادله ونه شي نو د اوبو مشکل یا اسایټس شروع کیږي. که حرارت برابر نه وي چرګ سټرس طرف یا فشار طرف ته ځي. ایر کوالټي یعنې د هوا کیفیت که ښه نه وي، یعنې فارم د بټیو سره نږدې وي، فارمونو ګرد غبار او دوړې وي نو چرګ تنفس نشي اخیستلی چې د اسایټس ښکار کیږي. او بل مشکل سټاک ډینسټي دی، یعنې فارم د 3000 چرګان لپاره جوړ وي او تاسې پکې 4000 چرګان اچولي وي نو د اوور کروډینګ له وجې هم دا مشکل رامنځته کیږي. بل مشکل دی ډسټ یا دوړه. که چېرته د فرش مواد پاک نه وي نو واړه چرګان خوله وازی کوي او ساه اخلي چې د نیمونیا ښکار کیږي. دې ته مونږ بروډر نیمونیا یا بي پي ورته وایو. فارمداران ورته د کمپنۍ مشکل وایي. د دې له وجې هم چرګ سټرس یا فشار طرف ته ځي یا هم کوم میکروبي مشکل وي چې د چرګانو سږي خرابوي یا هوایي کڅوړې خرابوي لکه سلمونیلا، سیاډي، کولای، کمپیلوبکټر. د دې له وجې هم د اسایټس مشکل راځي. که چېرته ځیګر زیات فټي یا غټ شوی وي، زیات زهریت ولري یا کوم فنګس حمله کړې وي، د دې له وجې هم اوبو مشکل جوړیږي. اوس ما وجې خو درته وویلې، خو اوس تاسو ذهن ته یو سوال راځي چې دا اوبه د کوم ځای څخه راځي په چرګانو کې؟ ځمکې څخه راځي او که نه چرګ خپله دا اوبه څکي او هلته کلمې یې سوری دي نو په خېټه کې جمع کېږي. مه وارخطا کېږئ، زه خو یم که نه. تاسې زما چینل د څه لپاره سبسکرایب کړی؟ هره مسله چې چرګ ته وي، ایکولای وي، سیاډي وي یا بي پي وي، هر یو سټرس چې وي، د ټولو څخه اول کار چې دی هغه د اکسیجن کمبود دی. چرګ د اکسیجن کمی احساس کوي. د چرګ سږي خرابېږي نو سږي چې کله خرابې شي نو اکسیجن په صحیح ډول نه رسېږي وینې ته. چرګ ته احساس کېږي چې د اکسیجن کمبود په محیط کې شته. اوس د بدن د فعالیتونو لپاره اکسیجن ضرور دی. زړه په دې صورت کې څه کوي؟ وینه د زیات څخه زیات پمپ کولو کوشش کوي د سږو طرف ته. سږي هلته خرابې شوي نو په دومره شدت سره وینه نشي کنټرولوی. د همدې غیر نورمال د وینې د فشار له وجې هارټ فیلیر، لیور فیلیر او جګ د وینې فشار رامنځته کیږي په واینس یا رګونو کې. نو د دې له وجې چې کوم اجزاوې خرابې شوي هغه ورو ورو سستېږي چې بیا د زړه اوبه، د ځیګر اوبه او د سږو اوبه بهر ته راوځي او د اسایټس مشکل رامنځته کیږي. نو کله چې چرګ تاسې خلاص کړئ د زړه په پرده کې اوبه جمع شوي وي، هغه ځکه جمع شوي وي چې زړه پمپ کوي خو مخکې ځای نه وي. او همداسې که چرګ د زړه حملې له وجې هم مړ شوی نو همدغه اوبه د چرګوړي د بدن خالیګاه ته راځي چې موږ ورته اسایټس وایو. اوس راځو علاج. په علاج کې اول باید مونږ چرګ ته اکسیجن برابر کړو، چاپیریال ورته برابر کړو او حرارت ته باید پام وکړو. او په دوهم نمبر کې چرګ باندې باید دانه کمه کړل شي او پخوا کې ورسره بور باید استعمال شي په دانه کې. د دې څخه مطلب دا دی چې په چرګانو کې انرژي او پروټین کم شي نو چرګ باندې په فشار زیات نه راځي. وزن یو ورځ دوه ورځ لیټ کېږي یعنې ناوخته کېږي، خو ښه طریقه ده. که پخوا کې کوم انفیکشن وي لکه سلمونیلا وي، سیاډي وي یا ایکولای وي نو که تاسو د هغې علاج وکړئ نو سږي به نارمل شي، په چرګ باندې به فشار نه راځي. دریم کار تاسو دا کوی شئ چې اورګانیک اسید استعمال کړئ.
12 ساعته د اورګانیک اسید اوبه باید 2 څخه تر 3 ورځو باید استعمال کړل شي نو اسایټس مشکل به ان شاء الله حل شي. څلورم نمبر چې دی فورسیماید چې د پښتورګو فلشر دی په میډیکل سٹور کې پیدا کیږي د لیزکس په نوم کمپنۍ کې فورسیماید فلش دی ګولۍ دي د دې اوبه هم ورکولی شي 8 ساعته روزانه 2 څخه تر 3 ورځې استعمال شي نو بیا هم اسایټس مشکل حل کیږي ان شاء الله. د چرګ ځیګر باید تاسې ډیر سپورټ کړئ باید ښه کمپنۍ ځیګر استعمال کړو چرګانو ته. زهریت دوا باید چرګانو ته استعمال کړو په اوبو کې او دانه کې. د اوبو مشکل لپاره صرف د هوا سمول د حل لاره نه ده بلکې دې سره سره باید تاسې د چرګانو د ایرسکس یا هوایي کڅوړو د صحت هم خیال وساتئ. د ځیګر د صحت هم خیال وساتئ او د زړه صحت هم خیال وساتئ. د اسایټس په اړه چې کومه پوښتنه وي تاسې په کامنټ کې کولی شي زه ستاسو کامنټونه لولم جواب هم درکوم. چینل که تاسو نوي سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ. ویډیو مو که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو نور ملګرو ته شیر کړئ. دا د هیوادولو سره خدمت دی. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. والسلام.